د شمال ریډیو کرنٹ افیر کتونکو السلام علیکم. د پاکستان او د نورو ملکونو په شان په سعودي عرب کې هم ریلوی موجود ده. دا ریلوی په سعودي عرب ریاض الخرج روډ نه مغرب طرف باندې واقع ده. په دې باندې یوازې دا نه چې صرف یو ریل ګاډی ځي بلکې په دې باندې قسم قسم ریل ګاډي ځي. په هغه کې مسافر ټرین، مال بردار ټرین، تیز رفتار ټرین، نور ډیر قسم ټرینونه پکې شامل دي. دا ریلوی په سعودي عرب ریاض، دمام او جده کې چلیږي. په دې کې چې کم د ټولو نه تیز ټرین دی نو هغه دی تیز رفتار ټرین، کم چې په 200 کیلومتر فی غنټه رفتار سره سفر کوي. په دې کې تاسو ته دا کم ټرین چې ښکاري نو دا کنټینر ټرین دی. په دې کې قسم قسم گاډي د ریاض نه دمام ته او د دمام نه جدې ته او د جدې نه ریاض ته وړل راوړل کیږي. دا کم ټرین چې تاسو ته ښکاري نو دا تقریبا 1 کیلومتر لمبایي ده. په سعودي عرب کې د ریلوی دوه اهم ادارې دي. په اول نمبر چې کم دی SRO سعودي ریلوی ارګنایزیشن کم چې په ریاض کې دی، او د بل ادارې نوم دی سعودي عربیه ریلوی. SRO سعودي ریلوی ارګنایزیشن کم چې د خپل ملک ریلوی پالیسیز او د منصوبو نگرانی کوي. SAR سعودي عربیه ریلوی. سعودي عربیه ریلوی کم چې د ریاض نه والا تر القریات پورې مسافر او مالبرداري ټرین چلوي. ګران مینوالو، دا په سعودي عرب کې د ریلوی سلکشن معلومات چې تاسو واوریدل، یو ویډیو مو خوښ شوي نو مخکې ورسره شیر کړئ. د الله په امان.